زه له تا نه یو دا سوال کوم، ته له چا نه ویرېږې؟ ته له چا نه ویرېږې دا راته ووایه. څه معنا له چا نه ویرېږي؟ ولې چا نه وډارسم؟ یعنې له چا نه ویرېږي چې ته د خپل ځان راز نه وایې؟ چا نه ویرېږم؟ ولې چا نه ویرېږم؟ یعنې ته ملحد یې، ته ولې دلته وایې زه مسلمان یم؟ ولې دی په جار سره نه وایې لکه مرل چې زه ملحد یم؟ د ما دا سوال. زه خلکو ته وایم چې زه ملحد یم، یعنې په ځان باندې توره لګوم یا څه رقم؟ نه خو ملحد خو یې، نو ته ولې دلته وایې زه مسلمان یم؟ کله لمونځونه کوې له ځان عکسونه اخیستو، خو ملحد یې ولې په جار سره نه وایې؟ له چا نه ویرېږې ته؟ ته څه پوهېږې چې زه ملحد یم؟ نو آیا ته یو څوک له تا سره په لایف کې ناست یو هغه راځي په رسول الله صلی الله باندې تور لګوي، په قرآن باندې تور لګوي، او ته راځي د هغه ملګری کېږي بل مسلمان له هغه سره په بحث باندې لګیا وي، ته ورته وایې قرآن دلیل نشي ګرځېدلی، ته مسلمان پاتې کېدای شې؟ ته راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقد باندې ګوره، ته راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقد باندې خبرې کوې، نو تاسې ټول الحاد ته تللي یاست، د الله جل الوجود منکرین یاست. الله جل جلاله څوک الحاد ته تللي؟ ټول لکه ته، لکه برمل، لکه مشال نن لایف ته دوه ملحدین راپورته کړي وو، هغه اسلام ته توهین کاوه، الله ته توهین کاوه، یو وردګ یو شاهین په نامه دوی ورته خندلو، ورته ناست وو. نور څومره خلک ستا په نظر باندې ملحدان شوي دي؟ د ما په نظر باندې خو بیخي ډېر دي، لکه کمنټونه کوي دین اسلام ته کنځاوې کوي، بیخي ډېر دي، او ټولو د ډاکټر ګوره وروره خبر یې ودرېږه، زه ګورم نه درته وایم. زه در وپېژنم ودرېږه.